لري. روغ او جوړ اوسئ. سلامت وروره، خیر راغلی. لومړي سر کې د خان نتورک اکاډمۍ او د هغوی له رهبري ټیم څخه یوه نړۍ مننه او کور ودانۍ. وروسته له هغې نننۍ موضوع چې کومه ده هغه د ټکنالوژۍ رول په نتورک مارکیټینګ کې او یا هم په دې کې چې په عموم کې د ټکنالوژۍ رول څه شی ده او د ټکنالوژۍ ارزښت په بزنس کې څه شی ده، د دې په اړه به لږ مختصرې خبرې ولرو. البته زه به د خپله کمره هم آن کړم که انټرنیټ جاري وکړي. بخیر مهرباني وکړئ. راځو ټکنالوژي که موږ وګورو په ټوله نړۍ کې چټک پرمختګ چې کوم دی او هغه پرمختګ چې په ډېر کم وخت کې شوی دی هغه یوازې د ټکنالوژۍ په واسطه دی. یعنې چټک پرمختګ د ټکنالوژۍ په واسطه باندې ممکن دی. بیا دا تاسو هغه بزنسونه چې د هغوی چیښتن یا د هغوی فاونډر چې دي هغه میلیونران دي، که تاسو وګورئ هغه ټول د ټکنالوژي والا دي. زه به مثال درته درکړم لکه ایلن مسک چې دی د هغه کومه کمپنۍ تسلا کمپنۍ چې دومره پرمختګ کړی دی هغه ټوله د ټکنالوژۍ برکت دی. لکه امازون، لکه مایکروسافټ که موږ وګورو دوی چې هغه کومه سرمایې لري یا هغه کومو ځایو ته چې ځان رسولی دی، کوم نوي اختراعات چې کوي نو هغه یوازینی برکت د ټکنالوژۍ دی. دا چې ټکنالوژي څه رول د موږ او تاسو په ژوند کې لري او موږ او تاسو ته څومره اسانتیاوې راوستي دي، راځو د دې په اړه لږ لنډې خبرې ولرو. ټکنالوژي که موږ او تاسو وګورو پخوا په افغانستان که څوک بل هېواد ته به زنګ وهلو یا به یې څه ایمیل کولو، په افغانستان کې دا امکانات نه وو. په شپو به خلکو مزل کولو تلل به هغه به یا پاکستان ته یا بل هېواد ته، د هغې ځای نه به یو خپل دوست یا کوم د فامیل اعضا به چې و هغې ته به زنګ وهله او د هغوی سره به خبرې کوو. نو اوس دا هر څه موږ او تاسو حتی یو د بل چهرې یو د بل سره خبرې د نړۍ په هر ګوټ کې چې څوک دي موږ د هغې ټولو خبرې ورسره کوو، حتی د هغې سره لایف ویډیو کال کوو. نو دا که موږ تاسو اوس وګورو دغه کوم ځای کې چې موږ تاسو انویسټمنټ کړی ده د دې هم هغه ټول سټرکچر چې د هغه د ټکنالوژۍ په مټ باندې ده. یعنې تاسو خپل هغه ډیلی کمپاوند چې د تاسو د ورځنۍ پیسې چې د تاسو دي هغه تاسو په هغه ډاشبورډ کې ګورئ. دا کوم ټرانزیکشن چې تاسو کوئ د دوی کوم پلیټفارم چې دی نو د دې ټول هغه چې دا ټکنالوژي ده. یعنې د دوی څه پرمختګونه چې دي څه هغې چې دي دا ټول د ټکنالوژي په مرسته دي. نو زه به تاسو ته یو څه ووایم چې موږ او تاسو افغانان خصوصا فکرونه مو ډېر جګ دي، موږ ته عمل مو نشته دی. نو یوه خبر چې ګارنټیډ سکسس یعنې 100% موفقیت هغه شی ده، راځو په دې اړه به لږ څه خبرې وکړو. یعنې موږ او تاسو دوه لارې دي چې د ناکامۍ طرف ته موږ بیایي او یوه لار ده چې موږ او تاسو د کامیابۍ طرف ته بیایي. موږ وایو چې thinking without action یعنې ښه فکر لرو، په ذهن کې مو هر څه دي. یعنې که مثال درکړم موږ وایو چې زه غواړم ډاکټر شمه، موږ ته د هغې دپاره کار نه کومه، یعنې قرار ناست یم په کور کې یا هم بل ځای کې یا هم فیسبوک کې کار کوم یا هم سوشل میډیاو کې ګورم، موږ ته د دې دپاره د خپل هدف دپاره ما کار نه دی کړی. نو دا مطلق د ناکامۍ لاره ده. بله لاره چې وایي اکشن وداوت تھینکینګ، یو عمل کوي، موږ ته فکر دی نه ده کړی چې زه په دغه کار کې کامیابېږم ناکامېږم، آیا دغه کار به ما کوم طرف ته بیایي. نو دا هم 100% د ناکامۍ لار ده. یعنې زه به تاسو ته یو مثال درکړم که یو نفر د اوس په غاړه ناست وي، دا هیڅ لامبو یې نه ده کړې، موږ ته نور نفر دی چې هغه په اوس کې لامبو وهي او بازي کوي، خو د دې په فکر کې راځي چې زه کولی شم او بازي وکړم. موږ ته قرار ناست دی، ډارېږي، د دې جرأت نه لري چې د هغه اوبو ته کوز شي او هغه کې لامبو وکړي. نو دا جرأت یې د سره نشته دی. نو دا دایم همداسې ناکامه پاتې دی، دایم همدغه خپله مفکوره چې وایي زه کولی شم اما عمل نه کوي دا پاتې کېږي. او بل نفر ناست دی د همدغه اوس په غاړه، هغه وایي چې زه لامبو کولی شم. موږ ته دا فکر نه کوي چې دا اوبه څومره ژورې دي، دا اوس څومره ژور دی، آیا په دې کې د ما توانایي شته او که نه. دا اوبو ته ځان اچوي نو موږ ته دا د 100 مشکلاتو سره مخامخ کېږي. 100 مشکلات، یا به دا په اوبو کې غرق کېږي، که هغلته څوک وي دوی سره مرسته وکړي نو خامخا دا به او بازان به ورپسې ورځي، هغه به د اوبو نه راباسي.
بله لار چې زه شباهت د خان نټورک اکاډمۍ سره ورکوم هغه دا ده وایي چې thinking with action، یعنی هم فکر هم عمل. که تاسو فکر کوئ او یو ایډیا په خپل ذهن کې لرئ، یو نظریه په خپل ذهن کې لرئ، د دې لپاره عملاً کار وکړئ. لکه فکر وکړه دغه د اوس په غاړه چې څوک ناست دی، دا اول ډېرو کم اوبو ته ورځي، په اوبو کې اوبازي کوي، هغلته زده کوي، وروسته د هغو نه ډېرو اوبو کې هم کولی شي دوی لامبو وکړي. یعنې دلته تینکینګ موږ او تاسو، اکشن هم موږ او تاسو، خان نټورک اکاډمي چې کومه ده هغه موږ او تاسو ته رازده کوي. یعنې مثال یې دا و چې په کم اوبو کې موږ او تاسو اوبازي کوو، دغه 3 میاشتنی کوم کورس چې دی په دې کې به موږ تاسو ډېر داسې څه زده کوو چې وروسته د هغې نه موږ وکولی شو چې په ډېرو غټو اوبو کې اوبازي وکړو، هر څه به موږ زده وي. نو فکر سره د عمل دا یوازینۍ د موفقیت لاره ده چې موږ او تاسو په یو شي باندې کار وکړو، هغه باندې فکر وکړو او وروسته د هغې نه هغه عملي. راځو د دې په اړه چې په نیټورک مارکیټینګ کې ټیکنالوژي یعنی مستقیم رول یې دا دی که موږ او تاسو وګورو فعلا موږ د ټیکنالوژي په مرسته د نړۍ په هر ځای کې خپل بزنس کوو. یعنی موږ او تاسو په هر ځای کې انویسټمنټ کوو، هغه هم هغه سبب ټیکنالوژي ده چې د هغې په مرسته موږ ټول هغه کنټرول کوو. یعنی که ټیکنالوژي نه وای نو اوس موږ او تاسو نشئ کولی چې په میګا پرو کې موږ او تاسو انویسټمنټ وکړو. اول یې دا چې د هغې پلاټفارم به نه و، دوهم یې دا چې د هغې هغه روزمره عاید تاسو کتل او د هغوی داسې د بانک په شکل به و چې د تاسو پیسې به هغلته ورتلې، هغه کې به پیسې وي، ګټه به تاسو ته د صرافۍ یا د بل شي په واسطه راتله، مونږ ته ټرسټیبل به نه و. دومره باور چې تاسو اوس لرئ چې هغه د ټیکنالوژۍ په برکت او د هغې نه مخکې که دا ټیکنالوژي نه وای نو تاسو دومره برکت نه شوی. یوازینی هوم بیسډ جاب چې ده، یعنی تاسو د خپل کور نه چې یو ګټې خواندان کېږئ، یو څه مثلا ګټئ، هغه یوازینی لارې همدغه انویسټمنټ او د اومیګا پرو یا هم بعضې چې تاسو ته به خان نټورک اکاډمي په دغه 3 میاشتني کورس کې وایي چې هغه کومې لارې دي، یعنې د څه شي په واسطه باندې موږ تاسو کولی شو تر څو د خپل کور نه کار وکړو. دا خو معلومداره ده چې اوس موږ تاسو په افغانستان کې ماسټران، حتی هغه څوک چې دکترا لري، خپل سی وي ګانې روزمره په دفترو باندې ګرځوي، له یوه دفتر نه بل دفتر ته، له هغې نه بل ته. د وظیفې امکانات ډېر کم دي. یعنی که هر څومره موږ تاسو لایق اوسو، هر څومره موږ تاسو فکر وي، هر څومره موږ تاسو زحمتکش یو، نو موږ ته وظیفه داسې یو څه ده وایي که تاسو غواړئ چې یو نفر میلیونر کړئ، د هغې امپلای هغې سره کار وکړئ، د هغې کارمندان شئ. اما که خپله غواړئ چې میلیونران شئ، خپله بزنس وکړئ، خپله کار وکړئ. نو دا ډېره واضح خبره ده. دغه اوس که تاسو ګورئ تقریبا 9:10 بجې دي، زه په دفتر کې یم او د همدغه ځای نه تر اوسه زه کار کوم. سهار زه دلته راغلی یم تر اوسه، نو دا معلومه نه ده چې زه به نن خپل کور ته ځم او که نه ځم. یعنې دغومره زحمت چې موږ تاسو وباسو، دا ولې په داسې یو څه باندې موږ تاسو خپل وخت تیر نه کړو چې هغې نه د موږ تاسو مفاد وي، د هغې نه د موږ تاسو ګټه وي. نو ټیکنالوژي که تاسو دغه ګوګل کې ویډیوګانې سرچ کړئ، معمولا ډېرې ویډیوګانې تاسو ته مخته راځي، هغه به د هندوانو وي، ځکه هند په ټیکنالوژۍ کې ډېر مخته تللی دی. یو ډېر کوچنی ماشوم به وي، هغه به د یوټیوب نه په لکاو ډالر عاید لري. که د هغې ویډیو تاسو وګورئ چې څومره نفر کتلې ده یا د هغې کوم هغه کار چې وګورئ، حتی هغه ویډیو به هم ډېره ساده جوړه کړې وي، په موبایل کې به ریکارډ کړي وي، امکانات به ورسره ډېر کم وي، مونږ ته داسې یو څه به وړاندې کړي وي چې هغه د خلکو جلب توجه ورته وشي تر څو د دوی ویډیو وګوري. نو ټیکنالوژي دغه اوس تاسو کله چې د خان نټورک اکاډمۍ ته ځئ، ویب سایټ هغلته تاسو ته فورم پرېښودل شوی دی. هغه فورم چې تاسو ډکوئ په څو ثانیو کې د تاسو معلومات د بلال سره یا هم د هغو رهبرۍ کوم ټیم چې د خان نټورک اکاډمۍ سره د هغې سره شریکېږي. حتی که دا امکانات د ټیکنالوژۍ مثلا ډېر ضعیفه وای، نو تاسو به دا به خط به م لیکلو، خپل مشخصات به م لیکل، هغه به وروسته هغو نه په څومره وخت کې دوی ته رسېدل. نو راځئ چې د ټیکنالوژۍ نه استفاده وکړو، راځئ چې دغه کوم سهولتونه د موږ د تاسو دپاره دي د ده نه استفاده وکړو او هغه کوم اهداف چې د موږ دي هغې ته ځان ورسوو. زه به تاسو ته کومې طرحې چې ما مخکې دلته لرلې د افغانستان دولت لپاره، یعنې یو څو به زه تاسو ته ووایم چې هغه د تاسو ذهن د ټیکنالوژۍ دپاره لږ څه ځای پکې پیدا شي. د ما یوه طرحه وه چې تر اشرف غني پورې زه ورغلم، د هغوی سره ملاقات وکړو
امرالله صالح، اشرف غني، دا ټول په هغې میټینګ کې وو. اما متاسفانه چې موږ تاسو په هیواد کې فساد دا څه اوج ته رسېدلي وو. بلال ضیا ورور په جریان کې دی، د ما یو شرکت دی د ټراکینګ دی، د موټرو جی پی ایس دی. په هغې کې تقریبا تر 42 فیچرز وو چې 42 خوبایي لري، هغه ما پکې اضافه کړي دي. یوه غټه خوبایي دا وه چې کله به په موټر باندې پخوا وخت کې جمهوریت کې چسپکي بمونه ډېر وو، دا شیان ډېر وو. دا به چې کله په موټر باندې سریښ شو، موټر هغه د موټر څښتن موبایل ته اتومات یو مسیج راتله چې تاسو په موټر باندې یو چسپکي بم ونښلید. نو داسې یو شی موږ جوړ کړي وو، یعنې که تاسو فکر وکړئ تر اوسه په نړۍ کې به ډېر کم وي. موږ هغه د موږ کوم ټیم چې دی په دې باندې چې کار کړی و، دا رقم یو سیستم موږ جوړ کړی و. موږ ته د هغې ځای نه موږ ته منفي ځواب راکړل شو، تر څو هغه د موږ طرحه چې پاس شي. ما ډېر منفي یعنې ما په ذهن باندې دومره تاثیر وکړ چې حتی هغه ډېر وخت لپاره مې خپل دفتر بسته کړی و. موږ ته زه بیا هم تسلیم نه شوم. بله طرحه د موږ د ترافیکو دپاره وه چې که اشاره سره وي، هېڅ امکان په دې نه وي چې موټر تېر شي. نو ډېرې طرحې د انتخاباتو کمیسیون دپاره موږ طرحه جوړه کړې وه چې د سهار نه تر بېګا پورې به رئیس جمهور یا به وکیل د پارلمان ټول معلومیږي، په ژوندۍ بڼه به د دوی رایګیري کېږي، ټول به ګوري چې د چا رایې زیاتې دي، د چا کمې دي. نو دا هغه څه دي چې ټکنالوژي کولی شي ناممکن ممکن کړي. که تاسو وګورئ ډېر داسې کارونه چې ناممکن وي، یو سړی که فکر کا چې دا کار به څومره سخت وي، په کوم مشکل باندې وي، مونږ ته ټکنالوژي هغه 100% کولی شي. تاسو که روزمره ډېرې نه یو ساعت یا حد اقل نیم ساعت د دې دپاره ورکړئ چې تاسو د ټکنالوژي نیوز، د ټکنالوژي اپډیټس وګورئ، نو دا به د تاسو دپاره ډېر ګټور وي چې په نړۍ کې څه جوړېږي، کوم شیان نوي راځي، د کوم ویبسایټونه جوړېږي. زه به د تاسو سره په دغه ګروپ کې چې د واتساپ کې دی داسې ویبسایټ به شریکم چې په هغې کې په هر ورځ کې څو ویبسایټونه جوړېږي، څومره ډیولپ کېږي او د کوم بخش دي څه رقم دي. یعنې ټکنالوژي اپډیټ به ټول د تاسو سره شریکېږي چې هغه به وروسته موږ یو بخش پخوا نیټورک اکاډمۍ په ویبسایټ کې هم اضافه کوو چې ټکنالوژي اپډیټس یا روزمره نیوز چې کوم د ټکنالوژۍ په اړه دي، د هغې نه به تاسو خبرېږئ. نو د ما خواهش د ټولو هغه ملګرو نه دا دی چې راشه د دغې موقع نه، د دغې کوم فرصت چې دی د تاسو دپاره چې اوس د دې نه استفاده وکړه. دغه درې میاشتنی کوم کورس چې دی زه په ده باندې اطمیناني یم او ډاډه یم چې د ده نه به موږ او تاسو ډېر څه زده کوو. څومره چې د موږ فکر دی، څومره چې د موږ توقع ده، له هغې نه به هم زیات څه زده کوو. که موږ او تاسو فکر وکړئ، ما دغه $4000 په خان نیټورک اکاډمۍ کې د خان نیټورک اکاډمۍ په واسطه باندې ما میګاپور کې انویسټمنټ کړی دی. یو وخت کې د ما ملګری دی عمر نوم دی، نو بلال یې پېژني، ده زنګ راته ووایي چې داسې یو فرصت دی، ځکه افغانستان کې وایي چې د بزنس اوس ډاون دی، نو تقریبا 15-16 میاشتې مخکینۍ خبر ده. نو ما دغه پیسې چې ما کور ورباندې ګراو کړی و، نور کومه داسې سرمایه نه وه زیاته، ګروي مې خلاصه که کور مې په کرایه ونیولو او دا پیسې مې میګاپرو کې انویسټ کړي. نو دا چې دی، یعنې که تاسو فکر وکړئ یو ریسک دی، غټ ریسک دی. دا چې د کور کرایه د کومه شي، مثلا هغه ورځنی مصرف د کومه شي، د دفتر مصرف د کومه شي، د کارمندانو معاشات د کومه شي، نو دا واقعا یو ریسک ما په غاړه واخیسته. خو د ټکنالوژي په واسطه باندې زه په دې باندې ډاډه وم، یعنې د دوی کوم کمپاونډینګ چې دی، ډېرې کمپنۍ دي تاسو ته شاید په ورځ کې په $1000 باندې حتی 20, 30, 40, $50 درکړي. موږ ته د هغې ریسک زیات دی. یعنې ما درته وویل دا اکشن دی وداوت تھینکینګ، یعنې عمل موږ کوو خو عواقب مو په نظر کې نه دي نیولي چې هغه به څه وي. موږ ته څومره سرچ، څومره په دې کې پلټنه، یعنې هغه ټیکنیکل پلټنه چې ما کړې ده چې آیا دغه میګاپرو به څومره دوام کولی شي، یعنې د دوی به هغه لایف ټایم څومره وي، نو د دوی لایف ټایم به انشاءالله چې ډېر زیات وي، یعنې هیڅ کله به دوی ډاون نه شي. دوی کمه ګټه ورکوي خلکو ته، اما دوامداره ګټه ده. نو په امید دې چې د ما د خبرو نه خسته شوي نه وئ، او زه ډېر خوشحاله یم چې نن د تاسو سره یم، د خان نیټورک اکاډمۍ سره یم. بیا هم د خان نیټورک اکاډمۍ له رهبري ټیم څخه ډېره زیاته مننه کوم تر څو چې موږ ته په دغه یو قیمتي وخت کې خپل وخت راکړو. څوک پوښتنې خصوصا د ټکنالوژۍ په اړه لري، نو دوی کولی شي چې خپلې پوښتنې له موږ سره شریکې کړي، زه به ورته ځواب ورکړم.
مننه سلامت ساحلور راو د پیزت لره ډیره زیاته مننه د تکالیفو دې مننه د خپلو معلوماتو دې مننه هر ملګری چې پوښتنه لري د ټکنالوژۍ په برخه کې کولی شي لاس پورته کړي البته څلور پوښتنو ته به جواب ویل کېږي ځکه بیا بلې برخې ته وړو زمونږ د خان نیټورک اکاډمۍ نوی غړی دغه هر څه به بل لیول ته مونږ سره څوک وي په ګډه هغه به هم معرفي کوو نو د لپاره فرهاد رحماني ورور مهرباني